جهاد تر کوم ځای ورسېده؟ ملګرو، جهاد په پاکستان کې سختې ناندرۍ راپورته کړي دي. مولانا فضل الرحمن د عمران خان په ضد جهاد شروع کړی. بالاخره د عمران خان نور حوصله ونه شوه او خپل سخت غبرګون یې وښوده. عمران خان وویلې چې مولانا فضل الرحمن شته نو یهودو ته څه اړتیا ده. په دې جهاد کې د پاکستان ډیری ګوندونه یوځای شوي دي. ملګرو، راځئ چې راپور ووینو عمران خان څه وایي. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو پخیر. یوې بلې نوې او تازه ویډیو ته درته ښه راغلاست وایمه. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په پاکستان کې مولانا فضل الرحمن شته نو یهودو ته څه اړتیا نشته چې د پاکستان پر وړاندې کومه دسیسه جوړه کړي. هغه همدا راز ویلی دي که فضل الرحمن ته مې د ډیزلو پرمټ یا لایسنس ورکړ نو بیا به هیڅ احتجاج نه وي. هغه وایي دوی چې هر څومره وخت اسلام آباد کې کینی خو زه استعفا نه ورکومه. د پاکستاني رسنیو راپورونو په وینا عمران خان په ګلګت کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې دغه خلک اسلام آباد ته روان دي خو له چا نه ازادي اخلي. د اپوزیسیون ځینو ګوندونو ته هیڅ معلومات هم نشته چې آخر دا احتجاج د څه لپاره کیږي. عمران خان وایي چې د هند رسنیو مولانا فضل الرحمن ته دومره انعکاس ورکړی چې داسې ښکاري مولانا فضل الرحمن د پاکستان نه بلکې د هند اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د پاکستان دښمنان په دغه احتجاج خوشحاله دي. زه نه پوهیږم چې دا خلک څه غواړي. هغه همدا راز په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس هغه وخت نه دی چې خلکو په اسلام د خپلو ګټو لپاره کارولو. اوس د دوی د فساد ټولې قضیې زموږ په لاس کې دي. دوی نه غواړي چې دغه قضیې بهر ته راووځي او زندان یې ځای شي. د یادولو ده چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو ستر او لوی احتجاج اسلام آباد ته رسېدلی دی او مولانا فضل الرحمن وایي چې نن په خپلې غوښتنې هم شریکې کړي. هغه بېګا په خپلو خبرو کې ویلي و چې په اسلام آباد کې به 3 ورځې ناستې کوي خو که عمران خان په دغه 3 ورځو کې خپله استعفا ورنه کړه نو له هغه وروسته چې هر څه وشو دی ذمهوار نه دی. درنو لیدونکو، مننه له تاسو څخه.